د مسلمان توبه الله پاک چې مرګ ته قریب هم نو قبلوي. لکه وګوره تاسو وګورئ یو مسلمان دی اراده د نیکۍ وکړه، داسې حالات پیښ شو چې انیکی ده ونه کړی شوه، نو خالی په هغه اراده به دته مکمل اجر د دې نیکۍ لیکلی کېږي. یو سړی د اراده د ګناه وکړه لیکن هغه ګناه ده ونه کړی شوه، نو د ده په عمل نامه کې به دا ګناه نه لیکلی کېږي. ولې چې کړی نه نو چې ګناه تر څو کړی نه وي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي نو مکمله نیکي لیکلی کېږي. قرآن کې راځي یو صحابیو جندب نامه و رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو د مکې نه مدینه منورې ته، نو جندب ویل خپل زامنو ته چې زه په دې مکه کې څه کوم، په دې مکه کې چې زه اوسېدم خو د چا د خاطره اوسېدم، چا ته لاړو نو زه به څه کوم. زامنو ورته وایي چې پلاره ته خو تلی نه شي نو اوس مونږ ویل کټ کې مې پوچت کوي خو د دې وطن نه مې وباسئ، زما معشوقت یې وتې ده نو زه په دې وطن کې نه پاتې. څلور زامن یو په کټ کې واچولو، کټ یې په اوږه کړو، مدینې ته روان. مدینې ته د مکې نه 4.5 میله لار ده، چې روان یې که نیمې لارې ته چې ورسېده مرګ راغی او حضرت جندب وفات شو. چې وفات شو هلته دفن کو، چې دفن کو زامن ورسېد مدینې ته، صحابه ته وی چې پلارمو په دې مینه را روان شو، لاره کې وفات شو. صحابه ویلې چې کدا جندب ژوندی را رسېدلی وی مدینې ته نو د دې هجرت ثواب چې دی هغه پوره شوی، او دی چونکې لاره کې وفات شو نو د دې وجې نه هغه اجر چې دی هغه به نیمي. قرآن راغی چې ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. څوک چې د کور ووتو هجرت کوونکې د الله او د رسول د رضا دپاره، ثم يدركه الموت او بیا ورته مرګ ورسېد، نو فقد وقع اجره على الله، د اجر پورا په خدای ثابت شو. على الله، على کلمه په عربي لغت کې د لزوم د پاره راځي، په بل باندې یو شی لازم کول، نو على کلمه ځان د پاره چې الله وایي نو تفضلا الله په ځان لازم کړو چې دله به مکمل اجر ورکړي. اے صحابه تاسو دا مه وایئ چې د کوره د هجرت په نیت راووتو او لاره کې ورته مرګ راغی نو د هجرت ثواب نه، چې د کوره نیت وکړو ثواب به مکمل ورته ملي. عزیزان د حضور زمانه وا، یو صحابي منځ نه غافل پاتې شو، وختي د شو چې منزله به پاسه چې را پاسې دونو منځ قضا و، ټوله ورځ په جړا تېره کا، چې سبا سحر شو نو مانځه د ټیم نه مخکې شیطان راغی ویې خوځولو چې پاسه د مانځه وخت دی. ویلې څوک یې؟ ویل زه شیطان یم. ویل کور دې وران شه، پرون چېرته دی چې ما نه مونځ قضا شوی؟ وی پرون مې در نه مونځ قضا کو چې ثواب در نه لاړ شي، اتا چې ورپسې وجړل نو یو په 10 درته الله زیات ثواب ولیکلو، نو پاسه چې نن درته زیاتونه لیکي. تاسو خیال راکړئ
خبره او معامله عزیزانو ټوله دړه ده. د دې ظاهري اوچتېدو پاسېدو نه ده، خبره دړه ده. ګوري ان الله لا ينظر الى صور، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې شکل دې ډېر خسته دی او صاحبه ګمنز دا سنت دې اغستی دی او اتر ماتر دې مګلی دی او کنه. ان الله لا ينظر الى صور، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا الى اعمالکم، او نه الله ستاسو عملونو ته ګوري، نه دی عمل ته ګوري او نه دی شکل ته ګوري. عمل ته دې نه ګوري چې داسې ولاړې او سر دې ټیټ کړی او ډېر په عاجزۍ سره صاحب زه خو ستا د یارې داسې موم شوم، دغه ته هم نه ګوري. لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستاسو زړه ته ګوري. دې ته ګوري چې زما متعلق ستا په زړه کې څه شی دی. زما متعلق آیا ستا زړه زما کور دی او که ستا زړه د بل چا کور دی؟ ستا په زړه کې زه یم او که ستا په زړه کې بل څه؟ نو کړه کې دی هغه خو خبر اخلاص، کړه کې دی و بل څوک او شکل دی جوړ کړی د شیخ فولاد بابا او عمل دی او صاحب داسې به ولاړ دی او وړه کې دی بل څوک، وړه دی د بل چا کو. نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس ردی بت خانه ده او ولار په مانځي. نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او چې جمعات نوځي دا منځونه داسې په موټي کې نیولې یو په دا مخې درولي زارو شخبار شي وړه ده خپل امانت دی دا قبول نشي. مونز علا به مونز کیږي چې ستا زړه د خدای کوري. مولانا روم وی بخدا کے سینہ امرا، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد. بخدا قسم زړه می سیری کاو سینه می وشلا او زړه می بار راو بس بیا می زړه سیری کاو دننه د زړه په نقطه کې وګورا، دننه د زړه په نقطه کې وګوره پروردگارا کې درون خانه تو دیگر چیکار دارد. خدای زما زړه خوستا کور دې نو ستا په کور کې د بل چا سکار بل څوک. عزیزا کتا سو خیالو کې دنیا کې مګورا چې سو پچا مې ني او دعوت داغه په مخ کې دا کړی چې رو راځو خو بالکل تانه مې بغیر ژوند چې دی هغه پکوړه کی او داغه په مخ کې ته بل چاته وګورې یا د زړه راز و نیاز چې دی هغه بل چا سره شروع اوس دا عاشق صادق پاتې کېدی مین په یو یو ګورې بل ایو کوچای خزا پلار روانه وانو یو الک ورپسې شو ا کوچای ورته داسې وکړه چې الک څه کوي ولې راځي ما ویل زه پتا مې نه ویل ما کې څه چل دی چې په ما مې ویل ته ډېره ښایسته یې ډېره ښایسته یې ویل زما په دې
حسن او خوبصورتۍ مین شوې وی چاو وی لیونیه زما یو بله خور ده دومره ښایسته ده که دې ولیده بلکل به لیونی شي نو دی ورته وایي چې چېرته ده چېرته ده دلته یو سړی و هغه به د ودونو خبرونه ورته راتله نو سهار به د جمعې په ورځ سوچ کولو چې پوښتنې به یې کولې چې روټۍ به کوم ځای کې ښایي نورو ځایونو کې به حاضري ورکړمه او چې چېرته ښه روټۍ چرګان مرګان نو هغه به وخورو نو ما ورته یو ورځ وی چې په تورو خاورو موړ شي نورو ځایونو کې حاضري ورکړو چې چېرته غریبه روټۍ وي نو هغه وخوره تاسو خیال راغلی مونږ خو یو روټي خلاص که نه چېرته به ښه روټۍ خیال م راغی ښه روټۍ به چېرته خو دی ورته وایي چې خور دې چېرته ده ویلي نه رستو چې را روانه خو چې ده ورته داسې رستو کتلي دي کوچۍ سره داسې کوته په دوه لاسي ورته را بغولی دی چې په دا سټ خو یې والی دی بس خو ځان ته وګورئ که نه داسې چنډخ په شانې چینګې خپې نیولي دي او اواز یې وکړ کوچۍ ورته وایي د تا پلان دامان کړي دعوه دې څه وکړه ودې وې څه او ودې کتل چا ته تا خو دا ووایي چې زه په تا مینې ورته ودرېده او یو دوه شعره یې ورته وایي ورته وایي گفت اے ابله اگر تو عاشقی گفت اے ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی اے قمقلا اے بی وقف عاشقا کته رښتیا عاشق وې نو په خپلې وینا کې به رښتینی او صادق وې رښتیا به دې ویلې عاشقان چېرې دروغ نه وایي چې تا ویلې چې په تا مینم نو پس چې را برغیر یفگندی نظر ای بود دعوای عشق بے هنر ته چې په ما مینو نو زما خور ته دې ولې کتل دا د بې وقوف عاشق کار دی چې مین په یوې او ګوري بلتا دا د قمقل کار دعوه دې وکړه په ما د مینتوب او دې قتل زما خور وازیزا کومه دعوه د خدای د حسن د مینتوب وی او دعوام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د حسن د مینتوبی او ګورو داغه دشمنانو ته پغې کې پراته یو داغه د دشمنانو زمونږ انجام بسې زمونږ نتیجه بسې زمونږ نتیجه بدایي چې الله په قرب کې به مونږ تم ځای ملاوي نن په پاکستان کې تاسو وګورئ دعوا او زمونږ چغې هغه د قرآن او د خدای او د رسول د عشق او ناست یو د الله او د رسول د دشمن په غېږ کې چې هغه نن د پاکستان سربراه لوی ضیاءالحق دی د دوامو دعاګانې ورته کوو بیا عمرې ته تللی وزیرانم تلي دي ټول تاسو خدای په دغه سترګو ړانده کا الله پاک هم د بیت الله په خاطر ړانده راوستی کا دا بیت الله ته منډې ډېر کمال دی او کنه کم قرآن چې په بیت الله نازلو داغه قانون راوستل په ملک دا لوی کمال بیګا د شافعت رو جماعت او په مکه کې نو د دې ځای نه روټۍ ته مکی ته تللی رو جماعت
د مکې په قرآن او د مدینه قرآن هغه لستا په ملک کې لته ورکړل کیږي او تمنډه وهي مکه او مدینه ته دا مکه او دا مدینه دا بداسي چل کوي د پاکستان سربراهانو سره چې بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی وای د مکی پزمکه می چې سجده وکړم زمکه رات आवाज وکړو چې زده پلی تکړم چې دا دریا کارې سجدي په ما لګي بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چې بیرون خانه کر دی کې درون خانه آئی حرم ته چې ننوتم حرم رات आवाज وکړو چې ورځه پلیتا بار ملک دے سب پلیت کو چلا اس دنن راڑی دا آواز با منتقی دا چاہ پا جون کی چھ دا دلچسپی نوا چھ دا ملک قانون دے بدل شی او دا ملک قانون دے قرآن شی مکیتا تلل دا سی دی لکا خرچ مکیتا بوزے ہوتے تورا توی کیو بیا راولی نو اس خرم آجی شو خرجی کی گی وې د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولې خرب اجي نشي په طواف بیا د سرکار په پیسو باندې عمره تتلل د سرکار په پیسو باندې حج تتلل د دې ملک خزانه د ټول ملک د انسانانو منځ کې مشترکه ده ټول ملک چې اجازت نه کړي او د پاکستان په پیسو سو حج تتلې داغه حج نه کیږي بیا بوزیم غټان دا لوی لوی سنبور چلتا خوار سپیره ماشکی مالی چپڑاسی اردلی دا د بدلی وزوی خو چرتا بوزا نو زد سا وجب والا جوڑش نو دا لوی لوی سنبور بیا د سرکار په پیسو زیاولت اوم د سرکار په پیسو عمره تتلے دا ملک دے یا دا وطن دے تاسو وګورئ چې تاسو سره به کیږي څه د ځان تماشې به وکړئ دی حکومت لا چې څوک نږدې ورځي او پیچ پیچ ورته کوي او لارې ورته جارو کوي او د ګلونو ګنټې ورته په غاړه کې اچوي د دوی بیړه به تباهي دوی نه به لیوني سپي جوړېږي او په ځان به چکونه لګي ځکه چې دا د قرآن دشمنان دي دا د دین دشمنان دي دا د مذهب دشمنان دا د اسلام دشمنان نو د اسلام دشمن لا زړه ورول مونږ نه به لیوني سپي جوړي او اهل دنیا دي څه اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش و عزین چو بس بیگانہ ان و دا اهل دنیا لیونی سپي دي یو طرف تشتی والله کې خپل کی دنیادار بم سوک خپل مالدار سړی ستا پلار به خپل نه کیږي پته ودته بخي ورته کېږي دا بعضې غریبانو پلانې خان زما دوست دی کینه د سوټی زویا ستا دوست دی خان هم لا د چا دوست شوی دی چې خان ورته وایي چې 33 ګزه لکۍ وي چې مړ شي یو 10 ګزه ځان سره قبر ته خانان او د چا دا خانان چې مونږ سره سلام علیک وعلیکم دا په مونږ مړي لمبي په مونږ مړي سپاري په مونږ ځمکې کوي حجرې را باندې جارو کوي چیلمونه را باندې ډکوي خدمتونه را باندې کوي دې دپاره دا لکې دي والله کې مونږ سره خبرې هم کړې دا خدای ورکه پوهېږئ نه په خبره نو دې وجه نه عزیزانو روجه ده او نن جمعة الوداع ده په اخلاص توبه وباسئ چې یا الله مونږ ته د تېر شوو ګناهونو معافي وکړه آئنده خدای د ګناه وس مه راکوه هدایت د نیکۍ راته وکړه عزیزانو دوه خبرې دي اوس نه تاسو کیسې شروع کړي میاش نری وه او میاش واړه وه نن بنور سره ځي او بیګا به پنور سورېږي او څه دا کړتې کوئ لګیا یې په دې پوه یم
چې د روژې میاشت خو چا نه شیخ لیدلی و او نه بزرګ لیدلی و او نه طالب لیدلی و او نه مولا لیدلی. اوس د اختر میاشت له به ته ګورې ټول به را پیدا شي، شیخان به مي، مولیان به مي، طالبان به مي، تبلیغیان به مي. مونږ میاشت لیدلی. خبره دا ده چې د پیر د ورځې زمونږ روژه وه او پیر ورځ زمونږ 29 به کېږي. اوس که تاسو وایئ چې میاشت وړه او لویه، نو تکړه شئ د پیر په شپه میاشتې ته وګورئ او چرته نه راوباسئ. خو دا ما دا ځل اعلان کړی دی چې یو ګواه به بې طلاقونه نه پرېږدم، 3 کاڼي طلاق به پې اچوم، نو اله به پرېږدم. قسمونه خو زمونږ کور کلی دی، قسمونه دوی هر وخت 3 کاڼي به پې لړکوم چې په ما دې هغه ښځه چا مور پلار راته نکاح کړې ده په 3 کاڼي طلاق یې. پیر په شپه یې راوباسئ، د 9 په شپه یې راوباسئ. عزیزانو چې میاشت مو ولیده، راځئ اختر دی. خو د پیر په شپه مې عقل نه مني، 9 په شپه څه امکان شته. او که هم لیده نو راځئ، بسم الله ده. خو دا واورئ چې 3 کاڼي به مې ځان سره ساتلي. بله خبره دا ده چې دا دومره ورځې تېرې شوې، خدای به پیر هم پکې تېر کړي، 9 به هم پکې تېره شي. پړم تیاره ولې ده؟ خدای بندگانو د یو روژې په عوض کې ثابت خدای دې سړي کېږي. نو ته خو دعا وکړه چې خدای دا روژې او څو نور هم زیاتې کړه چې خدای زما شي. په کار خدا دي نو تنګېږئ ما. ښه کوشش سره اسمان ته وګورئ او الله دې وکړي چې زمونږ صحیح اختر شي. دویم د سرسایې خبره ده. اخبار کې څوک 6 روپۍ ورکوي او څوک څه کوي، کیسو میسو پسې ګرځئ ما. او دا ګړنګونه دي صاحبه چې پر ویې غورځولې بیا به درته یو خدای راوباسي. د غنمو او د اوړو نرخ چې دی 4.5 روپۍ راځي. او که ډېر احتیاط کوئ نو 5 روپۍ فی کس. او که چا سره پیسې نه وي او غریبو، نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته، په هغه سرسایه نشته. دا شته چې بل څوک یې وله ورکړي، لیکن تا پې نشته چې دی خپله سرسایه ورکړي، ځکه په غریب نه سرسایه ثابته ده. د اختر په ورځ به ګورئ چې په دغه ورځ د چا نغرې سوړ پاتې نشي. د سرسایې غرض دا دی چې په دغه ورځ به ګورئ چې چېرته خوار غریب په یخ نغري نه یې ناسته، هسې نه چې مینچې ورکره نه وي، وریجې ورکره نه وي، چای نه یې پخوي. که یو نغری د اختر په ورځ په یو کلي او په یو علاقه کې سوړ پاتې شو، ټول علاقه به پې خدای جهنم ته لیږي. یو نغری سوړ پاتې شو، نو په دغه ورځ به دا لټې د سرسایې لازمن وجم دا ده چې په دغه ورځ څوک غریب بې خوراکه پاتې نشي. که علاقه ټوله سیټ وه، د جومات امام غریبو، بال بچدارو، خوارو، نو بیا امام له ورکوي، بل چاله بیا مه ورکوي. که امام مالدارو، ښه سربو، غوړو، د غوړو مالش یې کړی و، هغه امام له بیا نه ورکوي. که دې ورکه سرسایه دې نه ده شوې، اگر چې علي یې په زور لیسټونه یې جوړ کړي دي 2 ورځې مخکې نه، فلاني تا پسې دومره یو ځان له یو کوتک شا کتلی بدماش باندې، هغه یې په زور خلکو نالي. نه، چا چې دغه ورځ د نغري د ګرموالي اسباب وو، دغه له بیا نه ورکې، سوړ پسې وګرځي. نو اکثر امامان د کلو وغیره چې دي خوار دي، دغه سرمنې او سرسایو ته ثابت کال پراته دي، بیا هغې ته ورکول پکار دي. که مالدارو باحیثیتو، بیا به هغه له نه ورکړي. امامانو ما ته یو ورځ وویل دا موږ دې هسې غرق کړو.
ما خلق ته وی چې دا چل دی چې د اختر ورځ د امام هم غریب ماشوم دی نو اسی ولا یو 10 روپۍ ورکړي چې خوشحال شي. ویل کورم نکړي مال کورم نکړي د شپې محراب پورې ځان مګي او مړی غواړي بیا نو کار سو کې درکې مړ کړ نو خلق ولا زر یو 10 شل روپۍ ورکړي مال دې بیا مړی غواړي او شپې محراب پورې ځان مګي ولوی قهر اخته یوسه لوی ویر دی. مونږ بالا سړی کیږو انسانان کیږو چې مونږ نه د ځان نه زیات د بل غم را سره پیدا شي. اس پته نه لګي چې د الله رضا په کم کار کې د دې وجنه هر نیکای ته ورته غاړه ورته پکار دا سوچ بنه کې چې دا معمولی غوند نیکی دا بچي کې دې شلوي لوی نیکای دي په قیامت کې ردی ټوکرای کې وګرځيږي او هغه معمولی نیکای په وجه جنت ته لاړ شي. د دې وجنه هر نیکی چې وي هغه ته ورته غاړه ورته پکار. دویمه خبره دا ده چې توبه کې تاخير نه دی پکار ځکه د مرګ هیڅ پته نه لګي څه پته لګي چې تا کې منټ وخت هم خدای درکې نور او کنه درکې نو د دې وجنه توبه کې ډېر تندی پکار ده چې سړی په خپل بدو باندې پیمانه شي او الله ته رجوع شي او الله نه معافي وغواړي. په دې آیاتونو کې الله فرمای انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. الله قبلې توبه دا هغه خلقو چې هغه ګناو کی پنا پویا سره ګناه پنا پویا سره د دې څه معنا گناہ پنا پویا دا معنا ده چې هر گناہ کون کې د گناہ په وخت کې بالکل جاهل شي داغن عقل لاړ شي عقل لاسکه چې ایمانم دیوزي یو سړی چې غلا کوي نو د غلا پټین کې غل کی ایمان نه یا یو سړی زنا کوي نو د زنا پټین کې زانی کی ایمان نہیں. روایاتو کی راضی چې د ایمان او د انسان داسې مثال نو دې چې غلا کوي یا زنا کوي نو د ایمان دې داسې په سره ولاړي د دې دا معنا کدا وخت د نساوته نو بې ایمانه به د دنیا نه نو هر ګناه کون کې د ګناه پټین کې بالکل جاهل شي داغنا عقل سوچ سمجھ حواس داتوز نو چې څو وخت کې عقل به کې راشي نو پکار دادې چې د خپېمانه شي او فورا توبه طیب شي او خدای ته رجوع شي او بیا هغه ګناهونه کوي. نو ثم يتوبون من قریب دامانا چې زر توبه وباسي نو فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیم. الله وی داغه کسان دي چې الله د دوی توبه قبول کړه ګناه دې وکړه او ګناه نه بعد دې توبه وستا نو دا ګناه دې خدای پاک قبول کړه. حدیث کې راځي چې داسې قبول کړه چې تا په اخلاص د دې ګناه نه توبه وستا نو ته د ګډي ګناه نه داسې پاک شوي ک یوم ولدته امه لکه نن ته د مور نه پیدا شوی. اوس وليست التوبه للذين يعملون السوء څنګه ده حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان
तरह पूरे गुनाह कई 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 चे मर्ग वर तराशी चे मर्ग वर तराशी नो दे हुई चे इन्नी तुब्तुल आन खुदा उस तोबा बस उसमें दे तोबा ही नौजीदानों चे अहवाल दा आखिरत पसड़ी बांधे मुनकशफ शी और दगा वक्त के दे तोबा उबासी नो वलल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफ़ार पदगा वक्त के बास द ईमान चे दे और द तोबे दा न कबली उलमाओ यो नुक्ता वेले दा ची यो बास द ईमान दे और यो बास द तोबे दे यो सरे गुनाह गार दे और तरगी पूरी गुनाह कई चित्रसो पूरे पद बांधे दाखिरत दा अहवाल व इंकिशाफ नहीं शे चूशी पे और दे दी गुनाह न तोबा उबासी न द मुसलमान तोबा दा वक्त के मुकबली उस दा अहवाल दाखिरत इंकिशाफ बतासो पेजन ही आना पेजन वो बे पेजन ही पखपला बुजुर्ग पलार रवानो यो कबर बांधे नो बल बुजुर्ग थे साल दे लान दे अगर तेल पास ने सदा हाल पुख्तने के चिलान दे राशि पता बदर तो बोलेगी पखपला बे वो पेजन जका चे अहवाल दा आखिरत चिदी दा वो पारचा मुनकशफ की चैन के शाफ दरबादी उसी बस पखपला में पुरुषी जोदा खुरिशिया दा चल वक्ती मात चावे जमुन कली के खलक पैदा शुई दी दा कबर आजाब निश्ता हो दा निश्ता माला रही तो वाया चे पास ने सल मनलो न मनलो खबरें कोई लान दी वर्षी पस्तरगु बे उगो रही तासो ख्याल रहा रही पस्तरगु बे उगो रही दा कबर आजाब शताओ के निश्ता द कबर आजाब दी दुनिया की पस्तर गो खल्क लीदले दे और खल्क की यो जमे मां लीदले दे मां द्रे सवा काला पस साबत प्रातमड़ी और द गुलुनो तांगुने पसीनरा प्राताओ द गुलाब गुल स्पेगमो ता वलार दसिम लीदली दी द्रे सवा काला पस और अतल्ला सुरज पस मड़े प्राणिस्ते दे लेश दे उम्र तोर लड़मान और दुमरा वेख्त पे वलार दे द कबर न रोवत दामुम लीदली तासुदा माली लीदली नो अर्ज दादे चे आजाब द कबर अल्लाह पट जक सातले दे के राज दादे ची बिया बदा खलक मड़ी न खकई दे यो सड़ी जोई दे या प्लार दे या रोर दे सह गुनागार दे वो दे हुई ची देखो ची दे कबर तलाशी दे पदे बलाख तकी गया रो खखवाई मबार बे उगर दई निजाम द दुनिया व द कायनात बखराब शी अल्लाह ज़िक्र दा रास पट सातले दे कि दासी के बेदर तवखे कम खुदाई ची पदी दुनिया मारान पैदा कोलेशी और ता पीछी चलेशी कम खुदाई ची पदी दुनिया लड़मान पैदा कोलेशी और ता पीछी चलेशी कम खुदाई ची पदी दुनिया डंबरी पैदा कोलेशी और ता पीछी चलेशी अगर खुदाई द देश में के लांदी मारान और लड़मान और डंबरी निशी पैदा कोले और ता पीछी चीजी चले दा उससे सड़ी दसवे खबर आदा वो दे द खर बची तक दा हुआ है कि द खर बचिया व द खर बचिया व द वायु बचिया द इंसान बचे होने दगा लड़मानान और दगा मारान दी कब कबर की निश्तन दी दुनिया के वलिश्ता दलता वली दा चा पैदा करी थी दा लड़मानान चा पैदा करी दा मारान चा पैदा करी दा डंबरे और गुंगटान और दा हशरात चिंदा चा पैदा करी नो कम खुदाई ची दजम के द पासा स्ताद बदन द पारा यो अजाब पैदा कोले शी अगर खुदाई द दजम के लान दे बदन ला अजाब नहीं पैदा कर मत खबर पड़ेगी क्या तो साकल दे उस दिया इलाज आसान दे
دا سی ودراو د دې وخت پیس کې ته یو دوه درې لختې ونیسه ته وګوره چې دی په خپل ارث مني که نه مني د دې خلقو ایمان ما په تاڼه کې معلوم کړی تاڼه او چې بویږي او هغه دم په خود کمرې ته وردننه کړي او تانیدار ورننه وزي داسې لخته ورسره یو داسې غلي غوندې ورته وګوري خان په خیر خان پردي کور ته تاوړې خان چې څه ما د دې پیزونه هلته کړل کني اوس یو لوی تسمار خان راوله او دې تاڼې کې د حوالات ته نه باسم او یو لخته تانیدار ورنه یا ولدار لږ دماغ سخت اور نه باس ته د ټیزونه بیا د دنیا حکومت درته د دنیا پولیس د دنیا حوالات کې خو ارڅ در باندې منلی شي او د قبر په حوالات کې د خدای پولیس چې منکر نکیر دی په تار څه نشي منلی دا اوس بني آدم نو زما عزیزانو عرض داو چې دا بدبخت قوم دی خدای پاک پر رنگ رنگ عذابونه په نازل کړي پر رنگ رنگ حکومت په یو رنگ کې په دې قوم عذاب سار ما ته گاډیوان راغلی چې خار کې دارېرو گاډو کې چې فروټ مروټ خرڅي او دا سبزي خرڅي وی پریدیم نه ما ورته وې چې خبره دادا چې زه سوکم دا حکومت ته اعلان شي چې اعلی سطح اجلاس وشو اعلی سطح اجلاس وشو او په اعلی سطح اجلاس د کمیټې کې دا فیصله وشوه چې د ګاډیوالو نه سودان کمقل گاڑیوالو لا لائسنس ورکئی او ماہانہ پیسے تیالے ورشی دا پچوکیا گارو کابلے وغیرہ کے سمرہ گاڑیوال چی دی دے ٹولو لا کمیٹائی لائسنس ورکڑی دی او ماہانہ کرائی تیالی چی تپ سرک باندے سبزی و فروٹ خرسے تب دے ٹیکس ورکڑی اعلی سطح اجلاس دا فیصلہ کرے بل اعلی سطح اجلاس سوچے اخبار کی راشی اعلی سطح کا اجلاس ہوا اور اعلی سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ریڑی والوں کو پشاور سے ختم کریں نو اللہ پاک دے دا آسمانی گرفت په لپیٹ کې تاسو راولي اوس کم اعلی سطح اجلاس لبا خلق اعتبار ورکي یو اعلی سطح اجلاس پریدي او بل اعلی سطح اجلاس رانی سي بیا په داسې حکومت د ظلم کې چې په کوم حکومت کې ټول ورځ غریب په وینو جړلې شي پوینو جا ابل ورځ د لزاک روډ طرف تتلما نو پولیس راغی دا پولیس هم خدای پیژندلی دي نو لخت ور سره دی او تورې چشمې لګولې دي او دا ګاډیوالو نه راوته ده داس دا ریم بوګنیږي او لارې ته خېجي او ګاډي اخواړي او لارې ته دی خېجي او مالټي اخوا غورځي او کریټونه دی خوا غورځي د کم ملک چې داسې د ظلم حکومتي هغه ملک به خاورز ګو اوس کتلې چې د عذاب راغله ده پرونم بم خلاص شوه دو ماشومان په کمړې دي نو په دې کې خټول غریبان مړ کی نو دا لوی چینجه په غریبانو کې دا حکومتونه
جوړی غریبان دا د کمیټه ممبران جوړ کړي غریبان دا میرے جوړ کړي غریبان دا وزیران جوړ کړي غریبان او په دې سلوه کاله کې د غریب خود سر ترانه غو نه غریب د سړی زوی شو چې چرته پارام کینی نو خدای چې عذاب راوسته دي نو تابع کباب کړي څنګه خدای رانی ولي کنه چرته د پولیس په ګولو کې ولي مردار شي چرته بم خلاشي پکې مړ شي مونږ هم شهیدان کو مولا راشي هي په بموال وته شهید نشو کورې دا فلور خندیر ورا شهید مونږ هم شهیدان او شهادت خو زما د پلار پټه نه دی چې ما ته ولا بوتل او پکې مې کېنولې کنه جی نو عرض مې داو چې دا مونږ رانی ولي خدای ولي زکه چې د اعلی سطح اجلاس جوړ کړي مونږ دې چې جوړ کړي مونږ دې نو نن هغه اعلی سطح اجلاس چې دې فیصله هم زمونږ په حق کې هغه کوي چې زمونږ په سینه کې نشتري منډي دا گاڑی والا او سبزه والا بشک گاڑی ماڑی ختم کا خدا ایمان خم پیدا کا چې دی د پاره د روټه بندوبست هم بیګاله وکړه دی لا روټه هم پیدا کړه د دې بچو له د دارو پیسې هم پیدا کړه نور لري کوي بیا دوی څه وي د اعلی سطح اجلاس والا وجي لارې ټوله بند کړې ده زنانه کې نشي تیرې زنانه کې نشي تیرې ما کټاس زن طلاق د زنانه او سکار دې چې پلارو تیریږي کې سخانه کې د خزو سکار دې په کابلای کې د خزو سکار دې په کچارای دروازه کې د خزو سکار دې په جوټی روډ د خزو سکار دې چې ګرځي او پلارو تیریږي جنانه وای کې نشي تیرې جنانه نه د دوی دا میخي کې نشي تیرې دا تاسو کړی دا نن چې خدای رانی ولي شیخان یې کمی خان یې ګر ګن بلا چې دا خدای رانی ساریو سړی راغی په داس خاکوټ کې جګړه شوې وه زه به پکې څه پولیس مړه وه څه پکې سړي مړه دي دا چل شوی دا چل شوی او بیا چې دی وزیران تللی دي نو قوم والا راغونډ دی چې یو زمان پکې دغه مړ د دې وزیر حکومت خو پتا ګولې او چلوله تا خدای تبا کړو دې وزیر لرازي ولې وایي کروجي غر کړی خبره پوهیږي د دې وزیر حکومت خو پتا ګولې او چلوله او ته په ګولو سورې کړې نو دې وزیر ل بیا ترازي ولې بیا د دې اسمبلی ممبر د دو حکومت خو پتا ګولې او چلوله نو بیا د دې اسمبلی ممبر چې د خپل جنازه کې پرې دی ولی په ما به حکومت ګولې او چلای زما جنازې له وزیر نږدې راشي په ما به حکومت ګولې او چلای د اسمبلی ممبر به زما جنازې له نږدې راشي کمرم د کپ کټ نه به پلتا هوا دا قوم هغه ذلیل او بېغیرته قوم دی کنه دی نو دا خدای پیژندلی خدای چا سره ظلم نه کوي چې څه کوي ډېر ښه قسم په خدای زما خو چې ورځ تېرېږي د الله په دې کائنات کې د هغه په دې قدرتونو د هغه په دې کمالاتو د هغه په دې عجایباتو د هغه په دې نوادراتو د ایمان نور مضبوطېږي نور چې دا څه چې کوي خدای ډېر ښه ممکن د دې زیاده هغه قوم په بمونو نه لوزي کوم قوم چې د اسلام په ملک کې ډم له دروازې جوړي او د ډم استقبالونه کوي دم څوک دی دم هغه څوک دی چې د ډم د سرود आवाज کم ځای کې اورېدې شي هلته لعنت وري عمر فاروق به چې د سرود आवाज واورېده وګونو کې به ګوتې ورکړي ولی صاحب وې دا आवाज چې چرته اورېدې کیږي
التم لعنت وری نن صاحب دوپړو باجو ته ریکارډ چنجره لګېدلی ریکارډ چنجره ټول علاقه کې غړمبه 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 دربه دربه او ملک په سر راغستی که سوی بدمعاش ته را میدانی کیږي در سره قانون کې ورته څه دفن نشته اعلی سطح اجلاس فیصله نه دا کړی اعلی سطح اجلاس دا اعلی سطح اجلاس ټکه زما د سی ډي والا لکه د دې د سپېګمو ته ورور سوا چې سرونم د چرګانو چټوشه د اعلی سطح اجلاس تاسو وایي چې تا یو طرف ته اعلی سطح اجلاس فیصله کوي چې ودرې د دې داسې مثال دی وي درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش وہی دریاب کی دی کینو لم او بیا راته وای چې لمنې دې چرته لمدی نشي او خيار وس ځکه دې چې دریاب کین ویو لمنې دې لمدی نشي نو یو اعلی سطح اجلاس فیصله او دې خو وګورئ لن دا باړه وګورئ دا په باړه کې څومره مارکیټونه چې دي دا ټول سرکاري دي حکومت د دې کوي ملکانو له یو دکان پر رشوت کې ور کړي بیا حکومت اجازت کړي ده په ایجنسی کې چې تاسو کپڑے مپڑے ایر کنډیشنې دا ګن بلا راوړې شي الته ورته مارکیټونه دکانونه جوړ کړی دي قبایل په یو رنگ کې په خوشاله کړی دي لار کې ورته پولیس او کسٹم کې نولې ده په دې خو بلن غوندې پويږي یعنی الته دې ورته دی پور جوړ کو چې کاوي بالا پاکستان نه دی ها نو الته دې ورته کاوا او لار کې دې ورته مرګندان کینولې دي دا یو اعلی سطح اجلاس فیصله وکړه چې وکړي بل اعلی سطح ورته کسٹم کینولې دي چرانی سي او بیا کسٹم الله دې امان راکړي خدای دې په خواما دا حج نرالم پسن 65 دا کراچی پر ایرپورٹ باندې 300 روپے په جیب کې مال کراچی نه بپی ټیکټ اله کسٹم والا کوټه تکړما ما ته وی چې دلته فیصله کې کمخ کې لیکم ما ته وی صوفي صاحب دلی فیصله کې کمخ کې لیکم مال دلی بخی ویل کدلی فیصله کې خود 200 وستا او 200 زما او کمه مخ کې کړي نو 300 ټوله درځي څنګه چل کې ما یارم داستا فیصله خدا بد 200 رانه واغسته او 200 راته پرې په ما بیا ټیکټ په واغ ما سره لان ورشه کم شی باندې چې کسٹم ډیوټي لګې دلی 5000 के कस्टम वाला होता 2000 वर्ग का 3000 दर तफरीद खबर अखलास लारे दे डेटसन देवी ने खा कागजuna निश्ता कागजuna नजिश्ता कागज के जैसे यो जिना से पड़ता खा दा हो ठीक दी ठीक और ज़्यादा तकलीफ मा करो जमाते हो دې قهر دا قوم ولې اخته ده خدای پیجندلی دا ډټسن والا چې دا پولیس والا پور کې تی ولاړ دي ډټسنیان دا ډټسن والا خدای پیجن یو غریب خزم مړه ډټسن والا تمه مالدار خزاله غوندي مردان نه دی خو یو کله دی دغه ځای پر یو سماته 1500 روپے مال ډیر غریب دی ول 600 روپے مال غریب ده پیختي زویل وسون دا ډټسن ویلي ما دی بډای لا غسته اغلالو بل سوزکی والا فراغ هغه په 200 روپے عمله هغه ماشومان او زنانه په اوس چې ډټسن والا نسم چې ګورم چې پولیس رانیولې هم شاباس نورم ورته اشاره وکم چې سمستان ورته دا خدای پیژندل تاسو د دې قوم په حال رحم نه کوئ نو خدای عذاب د پولیس په شکل کې پتا سو نازل کړي رانیولې دي کنه خدای چا سره بد نه کوي به سچ مون سره کیږي ډېر سچ کیږي ډېر اصلي حکومت په دې کائنات د خدای د بندنه نو مون سره چې سکیږي ډېر
اورانه ټول په غریبو دا د ظلم نظام په ملک باندې دا غریبان جوړي ته وګوره چې الیکشن وي د غریبو ته وګوره ته به چې یا د مور واده دی یا د خور واده دی تاسو منډي پکې وای کنه وای په ایمان تاسو ته به چې یا مور ودیږي چاته یا خور ودیږي دا سي علي جوړ کړی ورسې اوس ورپسې چې کوم وزیران کړی دي کوم مالا ستا اجلاس کړی دی هغه پسې ورمنډي وای زه بجلیګر مولا څه بجلیګر مولا څه کوي دا د خپل ډزې کولې شي او د دې وخت پر خدای په لاس کې راوستي نه چې د دې وخت خدای په لاس کې راوستو جوړوجه میاشت په هغه خدای مې قسمی چې په پاکستان کې 2 کروڑه مې درته د تیغ نه نه ویستي چې زه دوی پرېږدم 2 کروڑه. عزیزانو مسئلہ دا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او هغه حدیث چې دی قانون کتا سو خیالو کوي د دنیا قانون په ضد کې چې سړی راشي هغه نه خلاص نو د پیغمبر جوړ کرده قانون په ضد کې چې څوک راشي داغه د خلاصېدو خو سوال نه پیدا بیا د دنیا په قانون کې سنسل چک دا ابا او د بابا خپلوي پکې پاللې کیږي او د خدای او د رسول قانون چې دی باغې کې بده چا خپلوي او رابطه او تعلق نه پاللې رالی او ځلې د قانون په ضد کې بیا به د خلاصي سوال نه پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه ته ورځ وې چې بچیا دنیا کې کده دنیا څخه خدمت دی وینو ما ته وای چې زه خدایات لرا چې د قران نظام بچ ساته کته په قیامت کې دا کار دې کړو چې قران رونی وي نو زبدي بیا خلاصولې پیغمبر خپل لور ته وای چې کته په قیامت کې قران رونی وي او د دې قانون په ضد کې تراله نو زبدي بیا خلاصولې. عزیزان په کلاو وګونو دا خبره واو چې قانون چې د قرآن او حدیث د قرآن او د حدیث خلاف ورزي چې چا په دنیا کې کړي و او دې قانون یو ځل په قیامت کې څوک راونی وو نو د خلاصولو به ګوره سوال نه پیدا کیږي. مونږ چې کوم ملک کې اوسېږو دې ملک کې داسې خلق چې تا ته به وایي پروا مه کوه زه پوهېږم ستا په سر خدای سره جګړه پوهېږم. الله خدای سره هم لا څوک جګړه کولی شي په دې کائنات کې داسې څوک ګورئ چې خدای سره جګړه کولی شي. د خدای په ټوله خدایي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی نه څوک وو نه به پیدا شي. خدای سره خو هغه هم چرې جګړې نه دي کړي بلکې په لاره به چې روانو نو دا سر به ځمکې ته ښکته و. صحابه یو ورځ ورته وی چې یا رسول الله ته داسې نیغ ولې نه ګورې؟ وی صحابه زما چې د خدای په قهر او په جلال باندې نظر شي نو سر مې هر وخت ټیټ زکوي چې تصور مې دای چې الله
ستا په مخ کې محمد هر وخت سرنګون نو که سردار کونین غوندې هستی هغه هر وخت د الله په مخ کې سرنګون وي نو بلم لا څوک نور روړې دی چا په لاره نیغ لاړ شي او وایي چې زه خدای سره خصوصي نسبت لرم پته څه لګي چا سره دا ګارنټي ده چې زما مولاتوب خدای تقبل ما سره دا ګارنټي شته زما شیخی خدای تقبل ده چا سره دا ګارنټي شته زما میاتوب خدای تقبل ده چا سره دا ګارنټي شته زما سیتوب خدای تقبل ده دا چا سره ګارنټي شته سپت وی عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي سپت اور سره دا تصور کوي چې الله محبوب و معشوق دے او زاشق نو در کے بپروتی پیزار کے بناستی پزمکا بناستی جاڑے با پلوڑو جوارو بگرزے دا معشوقی خواہ دا چی منظور نظر تکی گیا کنی دا ما پا خبرو پوئے گئی عاشق سره دا زور کولې شي جو زما معشوقه ما در پسې درې ورځې منډه واله تولی مال په لاس ناراضي مرای نه بدیونی ویلې شي داس د دنیا معشوقه چې ته په مې دنیا چې ته په مې ما در پسې درې ورځې د چې ګرځم ته چرته او د ښکار نه د سی ویلې شي څه معشوق نو معشوق حقیقی چې د خدای ذات ته هغه سره بستا اغنجی په جګړې پنجاب ته ځو تلم نو یو پنجابی را سره پروټای ناس کو نو ماته وی چې او میاں تسی کی سمجھ دیو ساڑے بزرگ جڑین ار راتی خدا نال جھگڑ دینے ساڑے بزرگ جڑین ہر رات خدا نال جھگڑ دینے تے ٹیلی فون لگی ہوئی ہے ہر چی محلہ نال ہر رات گل کر دینے سیکنڈ دی اطلاع اللہ میاں ساڑے بزرگانو دین دینے انہا لگا نماوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ٹیلی فون نہیں لگایا اسمتونو اتنی تکلیف کیوں دیتی سی کہ انہوں آسمان تے بلایا کروڑہا میلہ دے منزل تے توڑے بزرگانال ٹیلی فون تے گلوں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تور تے بلایا اور توڑے بزرگانال ٹیلی فون تے گلتے ہیں خبر من پا دے علاقہ کی دا غمم بلا اس کا سوے نو دے اسلام نا دے مباس کلوی دا زیارتونا نمانی کلوی علوان نمانی کلوی کیر نمانی دلتا شیعگان چی دی سبیل امام حسین لگو لے پا محرم کی ودا امام حسین سبیل نمانی سبیل امام حسین دا نظر او نظر عبادت تے و عبادت دا غیر اللہ پا نم باندے کفر و شرک چاچ دا اللہ نا سیوا دا کم ولی و بزرگ پناما چیلے گڑورے چرگورے علوہ روٹے پراٹی دا نظر کرے دا شرک دے دا نظر خوراک نہ دا خنزیر خوراک زیاد بہتر تاسو کوئی شو او سب بلا خبر دا چار سڑی دا خیٹی مذہب جوڑ کرے دا پاکستان اسلام دے خیال امراغی دی پینزہ کالو شو دا دا اسلام را روان دے کہ خیری پی دا خدای ہو غم مکہ ہوئی ہو دا دی جوڑ شو دا دی پینزہ کالا کی کدا غویانو گاڑی کے اسلام را روان میں پاکستان تبرا رسے دلے خیال امراغی دی نو دا یو دوکہ دا چه دوی پا کتاس ساتلی دا یو دوکہ دا چه ما
ته د مولاتوب پرنګ کې پکې ساتلې چا د میاتوب پرنګ کې پکې ساتلې چا د سپرنګ کې پکې بھائی خبره وره یو زه بجلیګر کې هم دمړو شپوا دا دغه میاش کې چې راځي دا شب قدر یو سړی ما تراغی چې جی په دیش پا کم شای چې سړی پوخ کینو ثواب دې ما سه ټوکو نه ورته وی چې ټول مړو پسې په دیش پا لواګانې راغلي ته د سیوکا چې او سیر غو خواله او خ سره باټینګل او شنه مرچکی پکې واچوا ترسکونه غونې په حق د مړو خلی به پیکشي نو چې ستا مړی پسې ترشکون شیلار شي په دې کې ډېر خوشاله تو کوه ماسپخین چې ما خام ګورم دومره ډونګه سیر غو خسره کړي را کړي د جمعات ته چرایو ما څه چل دی ول تا ویلی نو چې د مړو خلی به پیکای چې دا خلی سلمش خدا طالبانو ته مې الک دا وای الکه مې سوچ کول چې په باب د دین کې مسلمان قوم د دین نه دمر لري چې یو طرف ته خدای د وابډا اکسین او بل طرف ته دمر لوی جاهل دی چې د دوی دا یقین دی چې کم شی خیرات کی جوړو مغه شی مړو پسې دی وغیه دا د تخیال نه دی چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مرشه د دنیا نه داغه تعلق منقطع د دنیا خوراک د دنیا اوبه د دنیا روټۍ دینه منقطع شو داغه خوراکونه دو دي په قبر کې یا د جنت نعمتونه او یا د جهنم زقم حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیک سړی باندې قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړ او په بد کردار سړی باندې قبر د جهنم د کند نه یو کند جوړ نو بد کردار سړی خوراک په قبر کې د جهنم خوراک وي او نیک کردار سړی خوراک په قبر کې د جنت خوراک د دنیا خوراکونه بیا غي پسند د دنیا خوراک چې د الله په نامه او د مړی پاروا د چاخوار غریب مسکین په خېټه کې واچي داغه اجر او ثواب هغه پسیزي کس عذاب تلری شي او کني درجات په بلند ثواب داسي عزیزانو دا استاسو علاقه ټوله پادیره کې جوړ دته استاسو ګلدره وای ګلدره کنه په خوای بل نام خیر ګلدره دا دیره دا تاسو نه غیر چا پیر مسله دا چې یو آیات کرسی چا په مقبره کې ولوست نو سلويخ ترز دا غادیره نه عذاب وچت سلويخ په مقبره ورالي او یو آیات کرسی دی ویلا سلويخ ترز په دې مقبره عذاب ورالي طریقه صد طریقه هغه به اختیارای چې کومه پیغمبر ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طرز او طریقه باندې ادیره ته تل هغه څه بتم ور مخامخ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین دا الفاظ دي د سردار کونین صلی الله علیه تاسو چې چرته چونه کړه زه وګورئ دا الکه داس چرته تنسو چک 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 دا څه مطلب وې دې زیارت ته سلام دي ته ها د پیرانی پیر صاحب نوم سو کوولې تاسو دا دې څه مطلب یعنی د دنیا په کارونو کې خودمره وخیاري چې یو ټیډي پیسې لاندې باندې در سره سوک نشي او په باب د دین کې دومره نه پوي چې دې مطلب عقل لک سوچ فکر
فکر داسې مطلب په خبره نه پوهېږي ولې نه جنازې مونځ دی ته ولې نه زده کړې اختر نیت ته ولې تعالی نه درځي څه چل زده کړه نکاح تړلو ټیم کې مولا ورته امنت بالله تیرې کې مال نه ولې نه درځي تا امنت بالله ولې نه زده کړې ته بس چل کې دنیا کې وګورې په سړک روان او د ټریفک د اصول خلاف ورزي دی وکړه او ټریفک پولیس ونیوي او تاوی چې جزه پوي نو مخفوض پری بدی دي پوي نه پاکستان کې اوسېږي قانون نه خبر پوي نه مخکې چل ته په قیامت کې الګا مسلمان جنازه په هوتاول نه کول جنیت نه راځي ولې دې نستا کول د دې ولې جواب خدای ته څنګه کې په دې مې پوي کدمره ترزن یی تاسو چې پتاړه کې تانیدار درته وي چلو کده ولې او تورته چې دادا سو کولې شي داس په دې استاسو ګلدره شریفه کې دومره تسمار خان څوک شتا چې دادا یا کتو تانیدار وته چې دا ولې او دې وای چې دادا سي کولې شي انت خو سجدي لګوي چې تانیدار ته ورشي خلم راټولېږي نه خان 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 دلته چې غلدره کې ګرځي کنه ډېر قره کې ګرځي چې کتو ته خان خان څه شو که خان په کلی کې ګډه سړی چرتم خو چې تاڼه کې خان نه خان فلم نه راټولي او ته د خدای په مخ کې تا ولې جنازه نستا کوله ولې د دې ولې جواب خدای ته ورکړ آمنت بالله نه درته ولې نه درته د دې ولې جواب ورکړ خدای ته وګورئ دی جماعتونو سره روابط پیدا کړي تعلق پیدا کړي والله العظیم که خلاصه په قیامت غند عظیم دریاب کې کیږي واحد زبدا جماعت کشته وي او تب پکې نجات حاصل بل زنيشته تاسو ګورئ دي اذانونو حي على الفلاح د دې څه معنی حي على الفلاح معنا دا چې د خلاصي زه تراش خلاصې به په دې ځای بل زه د خلاصي نشتا او نه دې بل سو خلاصول شي بل سو خلاصه کې په خدای قسم چې الله دې رونی سي یو لک سلیری زرا پیغمبران با ټول په hebat ولاړی دنیا بول راشی آدم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام ای بوئی منگا دا مخ نگورو چے خدای تا مخ شو زان خلاص کو چی جائل استاسو شپارس کو زیرو رضان لزیلت ما پا دے خبرو پوئے گئی پا دی پیغمبر قرآن کے دو قسم آیاتون راکو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یو ذکر دی انك لتهدي لا نفي سرا او لا تاکید د دې تطبیق دار انك لا تهدي اے پیغمبر ته چاته ہدایت نشي کولای ولكن الله يهدي من يشاء الله ہدایت کې هغه چاته چې رضا وي ته هدایت شکل دا معنا چې سړی د لاس نه نیولو منزل مقصود تر رسول دا ستا کار نه انک لتهدی ته اراءه الطريق کولې شي چې لار ورته وخی چې دا لار خدای ته کوي په دې خبره پوه شو دا لار خدای ته تللی اوس اغلار باندې سړی منزل مقصود تر رسول دا ستا کار نه دی دا د خدای انك لا تهدي ايصال الى المطلوب نشکوله انك لا تهدي قراءه الطريق کوله دې خبره پوهیږئ زما عزیزان د نیکانو بزرگانو مجلس تا چتلل ثواب مولانا روم وی چې هر کی خوا حد هم نشینی با خدا
हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया सोक कदा वही चीज दा अल्लाह पे मजलिस की के नमा दा सड़े दे दने कान पे मजलिस की कीनी दा बेनी ही दा खुदाए मजलिस ज़िक्र दने कान खल्क मजलिस के खो द महबूब न सिवा बला खबर न की बुजुर्गान मजलिस के खुद से ही अल्लाह 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 बल से खुशता ना दुनिया बल्ला नु चरता चे अल्लाह अल्लाह कीगी दादा अल्लाह मजलिस यो सड़े कसम उखरी चिज़द अल्लाह मजलिस की केनम दादे आगा मजलिस की कीनी चिकम के अल्लाह अल्लाह कीनी दा बेनी ही दा खुदाए मजलिस जमुंग मजलिसुन चंद तासु दे बाजारों तवुज द दुनिया डम तोबुन कंजर तोबुन आर द्रम सलोरम्स दुकान चिदे द म्यूजिक सेंटर वीसीआर आम लगे दले हुकूमत पाबंदी लगोले और वीसीआर बंद खबर बंद मन दमे गड़े दल बंद मावे पख्वाब रवा और नारवा द खुदा द रसूल पलास की उस रवा और नारवा द अलाकी द तानेदार पलास की जी डमरा वालम जायज गड़वा टोला तानेदार वेल चिन्ना स्तापलार निशिल ना इजाजत बची मुसलमान द कुरान ना गस्ता हो जमाना ही लाना दमे गड़े दलते असेंबली की बिल पास शवे हो चडे में बन गड़ी उस दमे न गड़े द खुद सके चिपालाको के डेरा दी और द दुनिया लपंगान और लुचगान वलजी और राजी दाला के खलक देश पेगमो तरागली सोकड़त नहीं पुलिस तक वही चरोने वड़ कोर दे मुंगम बके द बोतल मोतल दरक लगी तासु की सीधी देशे खान क्या लमरा और सरा बड़वागान क्यों करो हो मुंग सराय और डॉक्टर दे अगला यो बड़वा राजीदा से पटाके होंदे दे और आकरा कोले पदा गजे के जिना के वर मालतोस दी किताबी दलता गोरा यानी दा टोपाए पकम जे अगला चला खलक सड़ी मशीला बाजार के रात न दलाल च सड़ी मशी के हम दलाई करने दा अंदाजा पदे से करा कुली खे और खज डॉक्टर तरावली अद दा सोच दे दा गडम बड़वा दा गमुंग नजियाती सा खाला जामिया गुस्ती करा कोले पसरी खलक वर्तपासी जकची उजरा के तोरेश ने केक पेस्ट्री दा मिलाई जमुंग उजरा के से वजीफे मजीफी आगा हुकुम दा जमुंग मल्क शो दा जमुंग द मल्क निजाम चियो गुनाह दा और यो एहसास गुनाह गुनाह को दर किनार चे एहसास गुनाह हम मुंग न हो मुंग एहसास हम न कीगी द गुनाह तासु कोई शोगी नु द मुल्क द कानून न खुदा तम मकवा मुल्की निजाम न दा तम मकवा चे इस्लाम की चिकम शहरवा दे दुई बदागी पैरवी कई और चिकम बंद है अगर बंद दीन अदा तम दार से चिदिया सी हो यो फ्रॉड शरीयत ते हो शरीयत बेंच ते हो अला लाने दे दाइस माप दे मुल्क की तरक्की तरु सपोरे अडो ख्याल के नजर आगले सेवा द खजो द तरक्की तो पाकिस्तान के खजो दा से तरक्की उकड़ा चे पनाह पकड़ा है द जशन पशपबाने चिच शी दी वो अल्लाह द मोटर ने द सड़ो न खजी कुसकी कुजी कड़ी दी अवागा वर सर कड़ी जसन दी पड़ा मोटरू ने नबिया दी चोगो रजिदा शराफत चे दे अलकानो दावराने जनाने उछड़ले मालदा ऐन शराफत कम कसा चे वहा पर सरक की दी और स्पी और टपुसान वो तख्ते न टपुसान और स्पी ग्रमोल पकार दी कम सड़े
چې 3.5 منه غوښه په سړک ته راوباسي. نو دا سړي خو سپي او ټپوسان، نو که سپي او ټپوس پې غوټه وواله نو دا غریبان څه ګرم نه کړي. تاسو پوه شئ مونږ حاجي جشن را سره وکړي، جشن نه د څه شي جشن، څه کاغذونه ولګوه، جنډیانې ولګوه، نری باتای په کورونو ولګوه. دا خوشحالي دې ته چاله مونږ له ملک آزاد شوی دی د پاکستان او پیرنګیان تللی دي او صاحب پر کټو ته ملک سپارلی دی، جنډه یې ولګوي او ښځې او لوڼه بهر راوباسئ چې هلکانې دا جشن ټیک ده که جشن زه کوم په چوکیادګار معلومات ته د جلسې اجازت راکړه. 14 اگست خوشحالي مناوم، جلسې اجازت راکړه، ځان ته جلسه ویلکم ځای مال چوک ما خدای ته ګوره مل راکړه خوشحالي کوم، تقریر به دې خلکو ته وکړه. ویل نه مونږ له به کار نه، درخواست مې ورکړی و جلسې دپاره چې ګورم په ټلیفونونو مې غوږ ستړی جی خیال کوئ جلسه ملسه نشته نشته جی تاسو ته اجازت بل ټلیفون نشته نشته په زور خو نه کوو. خوشحالي دې ته الله پاک د یو لعنت نه تاسو آزاد کړئ. پکار داو چې په دې شپه تاسو خدای ته سجدې لګولې وې او د خدای شکریې وستې وې کہ کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہر. خدا چرتا مونگا او چرتا مونگ تخپل ملک ملاوے دا خدا داستا میرا نو بجائے دا خدا دا دی شکریہ مونگ خدا نباغیان پاغش پس سے بغاوت زما عزیزانو دا توقع دی طرف نمبر مونگ ملیانو نم دا توقع مکہ ملیانم رو ردا دا اوس چې کوم د سود سیستم زکات راوته حکومت سود سیستم دا سود نه 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2.5% حکومت کټوتی کوي. امونږ لګړي په کلو کې کمیټای جوړی کړی اره علاقه گوتا لگاوا پر رجسٹر اس پتہ سے لگی چالک چا گوتا دے لگا خیال کرا گوتا لگاوا پیسے آزماوا مونگ ملیان استاد دا خا دے رہا التے بل حضرت تے آئے پا مونگ را فرمائے لے دے چه گرز دی ملیان پسی چیو در نفاتی نشی استاد جی دا مدرسہ دی دا لکه په خوا پیرنګیانو به دا چل کړو چې چېرته کوم سړي به لږ په قوم کې داسې وخت پیدا شو نو والا به پیسې راوړي چې جي دا لنګر کې داخلي کوي دا ستا نو زمونږ له راوړي چې جي دا مدرسه کې داخلي کوي دا 5000 روپۍ 1000 روپۍ مدرسه ده ښه الله دې یاره څه کې خدای تخت بخت برقرار مونږ هم په قهر اخلي. یو سړي ما ته ویل چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تللی مال نه وته د کشمیر غزا ته نه تللی مال خو نه یم تللی وته څنګه مولای چې د کشمیر غزا ته نه تللی مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي زه تاسو په ایمان چې تاسو ټول ارام خواره یې او زه ستاسو د جومات امام نو زه حلالخور کېدی شم ځکه چې زه خو ستا امام یم چې څه ته خورې عزفه نو کستا ګټه حلاله ده خو زه حلال خور کستا ارامه ده زه ارام خور نو مال د بې غیرته قوم امام چرې غیرتي کېدی شي وہی گر یہی رہی آگ محبت کی جگر میں مر جاؤں اسی دم میں کافر لا کے کفن تاسو پوښ نو زما سره د دې خبرې څه ګارانټي ده چې زه ګینې ډېر لوی ایماندار یم او تاسو ټول بې ایمانه نه یو غل ناست په جوارو کې بل په لاره تېرې دی هلکه څوک یې وی چې څنګه یې دغسې یو روان ورته اواز وکړو چې څنګه یې دغسې نو چې څنګه یې دغسې مونږ سره هم څه د بزرګۍ تعویض نشته څنګه تاسو یې داسې
نماز دار کیږي بس کیږي بدا چې تاسو شپاړه سنې د خدای دین تزان لک ګوره نکاح دا هم یو عمل دا اوس هغه اخر کې مسله و پیغمبر و انما الاعمال بالنیات د اعمال مدار په نیت باندې ته چې څه عمل کې د دې دارو مدار په نیت نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي وعده هم یو عمل وعده یو عمل وعده د پاره به هم د یو نیت ضرورت دی کنیت نو وعده وشو دا الله د طرف نه به ایس اجر مرتب استاد نه تاسو تاسو ودونه هو تقریبا کړی دي هاني کړی دي د واده پښپا ار واده کوونکی ته د یو نیت ضرورت کدا نیت کړی خو د واده بده ته اجر ملایي او کنیت نه کړی د دې واده هیڅ اجر نه حکم درنه پښتنه دی واده کړو چې تاسو د واده پښپا نیت تا کړل نو اسنه واده نه منکر شو تا کړل ها واده دې کړو سنیت دې کړو د واده اعوذ بالله دې ویلې وا لو الحمد کما یوای نه لو الحمد کما نو د دې د نکاح سره څه کار وتر دی کول نه وتر دی کول چې اللهم ان دې ویلا جزاک تاسو وایي وقت چاله ورځي چې د واده پښپتا سپنیت دا وګوره یو ادنا مولا ستاسو خلق خادم دخو خاو لګون دې تاسو ته مخامخ ناستم اوچا تاسو لاندې او یو سوال مې وکړ څه hebat په کولو را او کداغه سوال په قیامت کې د خدای طرف نه وشي چې دا جنې راوړې چاوا لویا کړې چاوا پاللې چاوا او بیا جوړه کړې سنگار کړې ورکړه چال دا دومره لوی نعمت چې ما تعالی درکړو تا سنیت کړو په دې په باندې دا تاسو کې قیامت کې سبق تاسو بداوای اوس چې مونږ ته دانیت مولا نه دی خود بابا تعالی درځي ها خپل ورا په دې ما خدای ګناګارای نه دا خبره ذکر کوم چې اخر ولی کته دا د مولا کار دی والله زما پلار مولا نو زما نکم مولا نو زما غور نکم مولا نو د درادم خیل په تاریخ کې مولا نه دی تیر یو زپکی مولا دا پریدو درادم خیل پیراوالو کې ستا اپریدو درادم خیل په تاریخ کې مولا نه دی تیر یو پکې زم مولا شه نو مولا توب زما د پلار او د نیکه جایګیر نو زما خپل شوق د مولا نو دا یوازې د مولا کار نه دی چې هلکه نیتونه دې مولا کوي
تو سوې چې الکه ما ته مولا نه دی دانیت خوده حاجی مولا ان هغه د نکام په ټیم کې درته خودلې خو د نکاح ټیم کې خو تاسو په ګډې دوی تاسو په ایمان وای چې د الک نکاح تړلې کېږي دا تاسو سال جوړ کړی سال خالص خپنه شي لکه یو شپېتا یا خر په لار روان او لته مو یو زونه مچ خاصړم یعنی په ایمان وای چې د واده په ټیم کې زمونږ داسې پوزیشن نه زته برته هلا پټاکي ور سره پلاره سواری تا په تاریخ کو کې پټاکا سره ټوب کې چې خدای بم چارو ورزونه کړو تاسو سره یعنی واده کې د پښتون قوم نه انسانیت بالکل اوځي ما په زندګۍ کې زه د چا واده ته نه یم د واده وریجې دي وریجې تاسو په دې پیښور کې به څوک دا نه وایي چې د زما د واده وریجې خوري ځکه چې ما د ایمان په سترګو دا قوم پیژندلی دی چې د دوی دغه شریفانو لس ګزه لکۍ شي د واده پټې د واده ته ناست څنګه یا روټۍ کښېنئ او راپاڅئ بس کوي پلانې کوي چې لږ د سړي زوی ځان ته وایي دې ودونو ته به نږدې ورغی چې لږ د سړي زوی په دې جنګونو کې چې د سړي زوی ځان ته وایي په دې جنګ کې به لاړ شي تاسو نه د ځان په شرم نه د بل په شرم پاس په صحبت بجلو تارونو تم لاسونه چا ځان سره ډولکی خېږي چا به یان هغه ښځو لا سال دی خدای ته وګوره بني آدم شي چېرته د خدای بنده سړیتوب زده کوي شرافت زده کوي په لاره چې روان یې دا د لارې تلم وګوره خدای نو د نکاح په ټیم کې مولا دا مسله ښودلي اوس تا هغه وخت کې دې ته خیال تاسو په ایمان وایئ چې مولا نکاح تړي هغه وخت کې تاسو ته سرندون کېناستل ځکه چې د پیغمبر حدیث پکې بیانوي پیغمبر حدیث چې بیانېده به صحابه او به داسې سرونه ټیټ کړي تا به هلته سرونه مارغان نه دلته د پیغمبر حدیث بیانېږي تاسو بار ډزې ټک 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 نو ملا څه چل هلکه دا جنای دی او ورځئ مبارک الګي ایجاب او قبول مداول پتو پهونه خو د خر او د خري نکاح ده بلا ور پسې ستا کی کات پکې کې زئی وزئی مبارک والله کې په دې ډب تاسو په ایمان وای چې د مسلمان د نکاح علم خو هر مسلمان ته پکار هر مسلمان د دې قابل پکار دی چې ضرورت پیښ شو او زستا نکاح تړلې شم او ته زما ته زستا جنازه کولې شم او ته زما جنازه کولې زستا ته مخکې مونځ کولې شم او ته ما ته مخکې مونځ کولې مسلمان خدا ته مولا نشته په جمعات کې ټوله جمع باریانه دریانه ولاړي هلکه څه چل دی امام نشته نو د سنډا عمره غټ سر دی د راځه مخکې کېږه ګیره خو څه شرط نه ده د امامت دپاره چې ګینې ګیره نه وي نو هغه پسې مونځ نه کي ګیره نه وي څه کې چې لکه یې شوي ورپسې کېږي مخکې کېږه تاسو پوه شئ هر مسلمان سپایي پکار د 10 وخت راغی چې 10 کولی د ګنتی والو وخت راغی چې ګنتی والی جنازې په اوږه کېدو وخت راغی چې هغه کولی د امامت وخت راغی چې امامت کولی شي د اذان وخت راغی چې اذان کولی شي د نکاح وخت راغی تاسو په محاذ جنگ کې یئ سبا هندوستان سره یا روس سره امام وای په محاذ جنگ کې به نکاح څنګه تړي امام حسین په محاذ جنگ کې او د یزید سره او د شاه قاسم نکاح د کربلا په میدان کې په خیمه کې وتړلو او دا هغه ناوې ته نکریزې چې دي د شهیدانو د وینو پورې ما د جنگ
वादा बम कीगी, निकाह बम कीगी, अजान बम कीगी, इमामत बम कीगी और जंग बम। तासु स्वलात खौफ ذکره दे कि मैदान जंग के तो वक्त द मानजत इमराशी न स्वलात खौफ बता संग को दा चिंता सरे दे तसे चा पदा पेगमो के सब चा तवर मन दमन ता को वो पसी कर दी तू ذکرین वही जोड़े दे पमख द फराق को नकड़े लारे त कम दलील जमा द मीने दावत पारस काल मा तालिब गिरी करे द पारस काल सहर ब यौम मुलाल असलम गरमा ब मदरसे असलम माजिगर ब बल मुलाल असलम मास्खतन ब बल मुलाल असलम तासो मुला प जुमात के दगले सातले वे छे और 10 नगर तलुटी कर दी या अगर पति कुजा कर दी जवाला तुम्बाई दी मुला ना होता तो नोर से कोई मुला हो कस दकड़ी भी दे कौम दला सकीर कसम वाहिद दुकान द मुला दे के गा की तबे दिलदरा के गोरा चोले और द कुरख चाबड़े वो लगावा 200 माशुमान गाकाने पैदा की कने की और मुला तो जुमात के द कुरान और द हदीस दुकान लगोले दे पैमाने वाई जिदाने गा के राजी तो पटोला चलो बिस्मिल्लाह राका अऊज़ु बिल्लाह राका अल्हम्दु राका कुल हो राका तबारकल्लज़ी यो गा वाहिद दुकान द मुला और द जुमात से के दे गा जुमात ल चराशम फमाटे पर खरसे साहब के करता बे वक्त शेख नो ओ इमामा नन खुदे दा मुंदा से द काफी होंगे पके बते दे 10 इमाम तंदा चराशे नस्लुना के या वजीफे के टेपर फमा खर आराम के ना जुमात त चराना नउजे गले यो गुट के नास सखड़ गुना जुमात न दन न द इमाम बाचीदा सटे मुद्री की कौगद मुंस कई कलन मुंस कई चियो दल मुंस दिशा पर सिकड़े और बिस्मिल्लाह दिते दकड़ी और दाग जामो तद पको कसम काफिर तो तबे खबर है तखवर तकंजलिम के न मुला खस्सा और ददी मुलियान लूना और ददी मुलियान बच्चा है या अख्तर के ना अख्तर दा गयमी खबर त पति की सखाना की ये ओले अडला मा से कोर तरा वेले दा अख्तर माल मा करे वेल हुकूमत माल हुकूमत से नून खुद हुकूमत बंदगान नून खुद खुदा बंद दफरे तो कानून 75 गवानू मा करे वेले सादत माल साफ दाती मरागा में वर्ता हुए कना इससे जमा पर इख्तियार तास मिला तकंजुल कम से तास तबीयत में मनी अख्तरम तबीयत में नहीं न मुलाव को न पहचान और चित्त वर्ता बराबर में मुला ऐलान को न कंजल रोजा खराब का अख्तर तास खलात निकाउलम तौल खराब दी के ज्यादा रोजो गम न कई हमरा वाद करी थी दीन को हुसन तब और पसेगा तासो कोई शई किताब बदे पत्रख की तब और पसेगा मादर तक दगाओ छे मसला उस्तदा द निकाह पटाइन दवाद जलमेब दा नियत के या अल्लाह दावा द निकाह पदे नियत को चिस्ताद पैगंबर सुन्नत अदाश दावा द पदे नियत को चिस्ताद पैगंबर सुन्नत अदाश पदे नियत की निकाह उतर ले दा खजा चितर सो पोरे ज्वंदई दे साख कतजी द मेड़ पर अमलनामा के बल्लस ने कई निकले और चिसाए पास राजी बद मेड़ पर अमलनामा के लस ने कई उस यो खजर आत्या काला ज्वंदा
نو که ستا خپل عمل نه دا د ښځې د ساګانو عمل دیم بد او چې دا نیت دې د واده او نکاح په ټیم کې نه و کړی نو ښځه دې که 2000 کاله ژوندی وم ثواب یې د اوربشې عمره نشي. تاسو وایئ هلکه واده څه کوي؟ وایي ځوان سړي ته واده پکاري نه. پلار ته وایي چې واده څه کوي زوی ته؟ وایي یاره کور کې مې ښځه بوډۍ ده انګور راتله پکار دي. دا په ټوله کورنۍ کې به دا نه اوري چې مونږ دې هلک له واده دې له کوو چې د پیغمبر سنت ده. په ایمان یې وایي اوسه پورې ما اورېدلي دي چېرته؟ نم دی قسم په خدای دی چې اورېدلي اورېدلي. نکاح کې ناست خو یې د پردو کا خپل کې هم ناست دي چې ستا نکاح ته هلک نه ناست او پردو کې هم ناست. ملا دا نه دي ویلي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې نکاح زما سنت دی. چا چې زما د سنتو نه مخ واړو لا زمانه نه دی اینې هغه وخت خو ما درته وایي چې ذهن بسیط شی دی خو په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کېږي. تاسو نور غړزار تنیت ته د ملا خطبو تنیت غوږ نیول ان تا اورېدلي دي په خاصه ګناه زما نه ده. داسې مسله ووایي چې علماو لیکلي ني علماو بیان کړي ني. نو عزیزه ما خو دکان لګولی دی ښه سجاو کړی او مزېدار کړی چې ته نه راځې او زما د دکان سودا نه کې نو زه خو ګناهګار نه یم. زه خو ناست یم سودا مې هم لګولی او ته سودا له نه راځې ګناه زما نه ده ګناه ستا. نو زما عزیزانو واده والا ته دا که دلته جومات کې چېرته یي د نکاح په شپه به نیت دا کوي چې یا الله دا واده دې دپاره کوم چې ستا د پیغمبر سنت راشي. واده وشو ډولی رال که خیال هم کړی دا د علاقې هلکان ني دا دې زلمي نه ګیر چاپېر ورته وایي چې راځه نو ماښام یې بوځي کابلی ته سګرټونه بایسکوپونه بعضې شیطان پکې راپاسي د حتیمو سګرټ پې اوس څوک پې د چرسو سګرټ اوس مړه ښه ګوګوتې جوړ چې را روان شي با یو پکې ورته وایي چې هلکه دا کور ته چې لاړ شي روب پې واچوه. څنګه روب واچوه؟ ورته وایي چې اوبه راوړه اوبه راوړه کېړی مې اوبه. بعضې ورته دا دی چې لاړ شي اوبه راوړه نو ما ته یو بل شی را یاد یو سړی او ښځه ته اړو یارېده نه او یو سړي نه ډېره یارېده. وی هلکه دا په تا څه چل دی تا نه ښځه ډېره یارېږي ما نه یارېږي نه. وی ما نه ښځه ځکه یارېږي چې ما واده وکړو په ړومبۍ شپه مې په کوټه کې پیشو ګیره وه. وی چې هغې میو میو کول چاړه مې راوغسته یو څو چړې مې پیشو وواله. ښځې مې چې وکته چې بیړه یې غرکشه دا خو ډېر ظالم دی هغه چې یارېدلې ده نن هم یارېږي. دې ګلاب جان استاد وی چې اورېږه چې زم بېګاله پیشو ګیره دم بېګاله پیشو کوټې ته بوتلې ده چې میاو میاو یې کړي دي چاړې راغستې چې یو څو چړې پیشو والې ده. ښځې ورته ویلې استاده شو استاده په فارسی کې ورته استاده شو. صبر کوه مردن ګربه شه بې اوله. ویا پیشو وجل د ړومبۍ شپې کار دی 3 دله ما په ړومبۍ شپه پېژندلی که اوس ډېرې پیشوګانې مړې کې خدای را سیکه مې ویارې ما ته وګورئ دا ښځې به ستاسو اتوتان ویاروي پیشوګانې نه کېړی راوړه اوبه راوړه نه چې په خره سور شي او ورته اوسغلي روزغلیم چې تا دا ویاروله زما په دې مخ په دې ملک کې دومره د ښځو سترګې اوښلې دي او روزانه ملکي نظام شلی لګیا دي مړه چې په کم کور کې ټي وي او وي سي آر پروت دي او زما ښځه او لوڼه ورته شپه ورځې سره ګوري
زما تیغ لور ما سره ناستی او په ایتیار کې یو انګریز په بل انګریز لاس واچي ځان ته غاړې باسي ساتي کې او زما لونه او زما ښځې ورته ګوري زما ماشومان ورته ګوري د کم کور د بچو تربیت چې په دې ډمتوب وشي آینده نسل نه تاسو د سړیتوب څه تمام شته دا آینده کم دمان کې روچتېږي دا ګورې نه دا ماشومان چې په لار روان دغه ده اوار ګډېږي که نه ګډېږي اوار ګډېږي نو کم پلار چې په کور کې دبلې غږوي اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرخص پلار چې په کور کې دبلې غږوي نو که ماشومان ګډېږي ای مه ملامت کوه ځکه چې پلار یې د پرایماري نو زوی خو به یقیني ګډي نو چې د کوم کور پلار او مور د آینده نسل تربیت په دې ډمتوب باندې کوي آینده به دې نه شریف قوم حکومت لګیا دی په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ شو 11 کروڑ روپۍ ته لګي او سکیم دی د 18 کروڑ افتتاح وشو صدر صاحب راغلی ملیانم پکې دعاګانې شي دعا کوي چې خدای پاک کامیاب تاسو په ایمان وایي چې د ټي وي سټیشن کې دعا کول چې خدای پاک کامیاب کی سمانا ہاں جی 11 کروڑ روپے په یو ټي وي سټیشن لګول ما دا وایي چې دې قوم د روټۍ ډېر ضرورت و که د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت دا قوم هوګې دوایانې وګورئ روزانه 30-40% ګراني روزانه دا مې ووی هغه ورځ وزیر صحت اچانک یو ځای کې ملو شو زم نزد بی دفتر ته نه خدای راته ښایي ما ته یې تخکار نه ما زه تخکار هم تا سره سشته نه مونږ څه در سړی خو هغه قبر لذي چې لاندې خو پکې صحیح که نه ناسې چونه کړي قبر نه څه غواړي ما روزانه دوایانې 30-40% ګرانې آینده به غریب سړی مړ کېږي او د دوایي وس به هم نه مریض له ویلې منو ته پته بي نه دا لا بل کفر چې د ټولې صوبې د صحت وزیر دی او هغه ته پته هم نشته چې دوایانې ګرانېږي نه دا تا او ما غوندې چې چېرته کینسي پرې کولو له راشي مونږ ورته ډېر ټوکرۍ ټوکرۍ کوي کېږي که نه کېږي ټول ورته داسې نیچې نیچې لږ دغه ورته کېږي مونږ بالا ماڼۍ ته تکلیف راوړی آیا وی چې شکر دی چې زما ځای ته راغی نیک مې ورمخکې نیک نیک خبرې دا همغه قوم دی چې یو سړي 3 ورځې روټۍ د خوشحالۍ نه خوړه ولې خان راته دله ویلي دي خان وی په ما خدای دومره مهرباني وکړه چې خان راته وی دله وویل کېنه بابا کېنه کېنه په د یو مسله نه پوهېږي تا څنګه چل کړی و ما ته وګوره ته اوس وګوره نو 3 ورځې روټۍ نه خوړی خان راته دله ویلي مونږ هغه قوم زما عزیزان دا یو مسله په دې نن مجلس کې زده کوي چې د هر عمل مدار په نیت باندې هر نیک کار کې کې دا وایه چې خدای دا تا دپاره که په چا سلامت که مونځ کې که زکات ورکړې که حج سره یا الله دا تا دپاره که نکاح خدای دا مې دې دپاره وکړه چې ستا د پیغمبر سنت ادا کړي چا چې د نکاح په شپه نیت نه دی کړی د سنتو توبه وباسئ او وایه خدایه زما تیر شوی عمر هم په دا نیت کې مجره کې التوبة الندامه په دې خپل کړو پیمانه شي نو الله به دا تیر شوی ثواب هم ستاسو عملنامه کې راوړي زما عزیزانو
واده وشو او کور ته راغی کور ته چې ځې او درس وکړه کور ته لاړ شي ناوې ته ووایه چې بیبي او درس وکړه او راشه مصله واچوئ 2 رکعاته نفل ته وکړه 2 رکعاته نفل په ناوې وکړه خدای ته زاري وکړي چې اللهم الف بیننا کما الفت بین آدم و حوا خدای زما او د دې منځ کې داسې الفت پیدا کړي لکه د آدم علیه السلام او د بیبي حوا منځ اللهم الف بیننا کما الفت بین محمد و عائشہ علیه خدای زما او د دې منځ کې داسې مینه او تعلق پیدا کړي لکه د رسول الله او د بیبي عائشې منځ کې دا دعا وکړئ او یا الله د دې ښځې نه ما ته داسې بچي راکړه چې آینده ستا د دین خادمانی ستا د دین سپیانی ستا په دین قربانی دا دعا به په رومبه شپه تکې ستا ښځه واخر دعوانا ان الحمد اللهم واجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم تب علينا قبل الموت دعاؤں کی پہ اخلاص کہ اللہ دا افغانستان دے مسلمانانوں کو حال رحم خدا روس تباہ و برباد یا اللہ دا عرب و امداد خدا اسرائیل تباہ امریکہ تباہ خدا طول مسلمانان لا اتفاق و اتحاد شرم پردہ مساطا مریو بخی جندو تا خیر پہ زمون اولاد تا ہدایت دینے کہے دا اولاد دا شر و دا فساد من فامان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد